سلامونه ګرانو دوستانو. نن ورځ په دې ویډیو کې د باروت د حیرانونکي تاریخ په اړه غږیږو. هغه ماده چې په ناڅاپي ډول په چین کې اختراع شوه او وروسته یې د نړۍ تاریخ بدل کړ. باروت چې د چاودونکي توکي په توګه پیژندل کیږي یو له هغو اختراعو څخه دی چې د نړۍ تاریخ یې په ژوره توګه بدل کړ. د باروت د اختراع کیسه په چین کې پیل شوه او دا هغه ځای دی چې انسانانو لومړي ځل دا حیرانونکې ماده کشف او وکاروله. باروت په لومړي ځل د چین په تانګ امپراتورۍ کې په 9مه پېړۍ کې اختراع شو. په پیل کې دا ماده د کیمیاپوهانو لخوا په ناارادي ډول د اوږد ژوند یا ابدي ژوند د اکسیر په لټه کې وموندل شو. د باروت لومړني اجزا پوتاسیم نایترایت، سالتپیتر، سولفور او زغال دي. کله چې دا توکي په یو ځانګړي نسبت سره ګډ شي او اور ورته واچول شي نو یو قوي چاودونکی ځواک تولیدوي. په پیل کې دا باروت د دینی مراسمو او ساتیري لپاره په آتشبازیانو کې کارول کېده. چینایانو له دې موادو څخه په اور بلولو کې ګټه واخیسته چې وروسته په نړۍ کې د آتشبازیانو دودونه له دې ځایه خپاره شول. د باروت اصلي کار د دې لپاره و چې د ساتیرانو او خوشحالي لپاره کارول کېده. چینایان ډېر ژر پوه شول چې باروت یوازې د ساتیرۍ لپاره نه بلکې د پوځي کارونې لپاره هم ګټور دي. په 10مه او 11مه پېړۍ کې دوی د باروت په مرسته مختلف وسلې جوړې کړې. د لومړي ځل لپاره د راکټونو بمونو کارول پیل شول. د وسلو د جګړو په ډګر کې ستر بدلون راوست ځکه چې د دې وسلو په کارولو سره چینایانو خپلو دښمنانو ته ستر زیانونه واړول. له چین څخه باروت په نورو سیمو کې هم خپاره شو. لومړي ځل یې منځني ختیځ ته لار وموندله او بیا اروپا ته ورسېد. په 13مه پېړۍ کې باروت اروپا ته داخله شو چیرې چې دا ماده په پوځي جګړو کې په لویه کچه وکارول شو. په اروپا کې د باروت په مرسته توپونه، توپخانې او نورې وسلې جوړې شوې چې دا وسلې د جګړو په تاریخ کې لوی بدلون راوست. باروت د نړۍ په تاریخ کې یو له سترو اختراعو څخه دی چې د جګړو د لارې حکومتونه او حتی د ښارو جوړښت باندې ژور اغیز درلود. د باروت په مرسته د جګړو تخنیکونه بدل شول او د دې وسلو په مرسته نوې امپراتورۍ او حکومتونه منځته راغلل. باروت چې په اصل کې د چین کیمیاپوهانو لخوا یو بختي محصول په توګه وموندل شو، د نړۍ په تاریخ کې یو لویه څپه راوسته. دا ماده نه یوازې د ساتیرۍ او اورلوبو لپاره کارول کېده بلکې د جګړو او پوځي استراتیژیو په برخه کې د بدلونونو د راوستلو یوه لویه سرچینه شوه. باروت نن ورځ هم په نړۍ کې د سولیزو او پوځي کارونو لپاره کارول کیږي او د دې اختراع کیسه زموږ د ګډ تاریخ یوه برخه ده. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او سابسکرایب مه هېروئ. مننه.